بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که څوک پر زنا باندې ولیدل سي یا پر لواطت باندې ونیول سي، نو عام مسلمانانو ته د دې اجازه شته چې ده ته د مرګ یا نوره سزا ورکړي او که یا. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې پر زنا باندې حد یا پر لواطت باندې حد دا د الله حقوق دي، او دا د الله حقوق د دې مسؤلیت یوازې د قاضي سره شته. د یو اسلامي حکومت قاضي به دا وظیفه ترسره کوي. عامو خلکو ته د دې اجازه نشته، بلکې عامو خلکو ته لا دا توصیه ده که چیرې یو څوک پر ګناه باندې وویني د هغه پرده دې وکړي او هغه عیب دې ورپټ کړي، په پټه دې دعوت ورکړي، کوشش دې وکړي د ورور مسلمان عیب دې نه لڅوي او پلټنه خو دې بیخي نه ورپسې کوي. تبین الحقایق جلد 3 صفحه 108.